سرفراز احمد بیا څه وایي او له افغان لوبډلې څخه یې ولې په تمریناتي سیالۍ کې ماته وخوړه. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نړیوال کپ د سیالیو په تمریناتي لوبه کې د افغانستان نه په ماتې خوړلو د مایوسۍ څرګندونې کړي او ویلي دي پاکستان لوبډلې کمې منډې جوړې کړې وې چې له همدې امله یې ماته وخوړلې ده. د جمعې په ورځ په انګلینډ کې ترسره شوې تمریناتي یا ورم اپ سیالۍ کې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ او افغان لوبډلې ته په ټاکلو 50 اورونو کې د 263 منډو هدف ورکړ چې دغه هدف افغان لوبډلې د 7 لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې پوره کړ. د سیالۍ وروسته د پاکستان لوبډلې لوبډلمشر سرفراز احمد په خپلو خبرو کې وویل، موږ زیاتې منډې جوړې نه کړای شوې، 20 یا 30 منډې مو کمې وې چې دا مو د ماتې لوی علت شو. هغه وویل د لږ منډو جوړولو نه وروسته موږ په لومړي اورونو کې غوره بالینګ ونه کړ او د افغان لوبډلې لوبغاړي سوځولو کې هم بریالي نه شو چې او دا هر څه د دې ماتې لوی عامل شو. د پاکستان لوبډلې لوبډلمشر وویل، کله چې تاسو سیالۍ کې پاتې راځئ نو ډیره ګرانه شي او زه خپلو لوبغاړو ته وایم چې تاسو همت مه بایلئ. موږ روزونکي ډیر زیات موږ ته محنت راکوي او موږ به ډیر ژر خپله کارکردګي وښیو. د نوموړي په وینا موږ ښه بیټسمنان لرو خو نن مو زیاتې منډې جوړې نه کړای شوې. موږ ته اړتیا ده چې زیات کوشش په خپل بالینګ وکړو. په دغه تمریناتي سیالیو کې د 100 منډو جوړونکی لوبغاړی بابر اعظم په هکله سرفراز احمد ویل، په دې سیالۍ کې بابر ښه لوبه وکړه او دغه زموږ حوصله لوړوي چې موږ یو ښه توپ وهونکی په دایمي ډول زیاتې منډې جوړوي. ټاکل شوې ده چې د کال 2019 نړیوال کپ سیالۍ د روانې میاشتې پر 13مه نیټه په انګلینډ کې پیل شي. د ټاکل شوي مهالویش له مخې به افغانستان لوبډله د نړیوال جام د کرکټ په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جون پر 1 نیټه په انګلینډ کې له اسټرالیا سره کوي. په دغه سیالۍ کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیالۍ په 29 د جولای کېږي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب